سلامونه نیکیږي د پاکستان دفاع وزیر مونږ چې هر ځای ته ځو لکه معجزه داسې خلک زمونږ ډیر قدر کوي نه مړه دا باسي ګپوي څه همداسې چې په انګلستان کې تاسو د وزیر د داخلي موټر چک کیږي او پوتین د تاسو رئیس جمهور په ساتو په یو بل اتاق کې بند ساتي لکه پاپي سپای آصف توراني هیبت الله باید ځان پر دې خبر کړي چې ډیری افغانان له لوږې سره مخ دي پاکستان کې خو داسې پریماني ده چې په افغانستان کې خلک له لوږې مړه کیږي وزه چیزه نه د ګلخانانو پلار به څه ویلي دي جان اچکزی پاکستان به دنبال رابطه مثبت با تاجک هاست تاجکان خو د تاسو درجه یو دښمنان دي نه ده داسې د لشکر طیبې ډله که طالبان تضمین ورنکړي دوی به د پاکستان د پوځ تر څنګ ودرېږي دا هغه خلک نه دي چې یو څو میاشتې مخکې لکه سپیان د پاکستان فوج مردارول سرکو ته وتلي وو د امریکا سفارت یې خراباوه بیا لکه سپي مردار کړل بیا په لایفو کې ژړل سره حسن خان گل خان بیا څه ویلي دي ایک واقعہ جو ہوا ہے کہ ایک ہزارہ جو اسکول ٹیچر ہے اور خواتین کے حقوق کے ایک فعال ایکٹیوسٹ ہے زہرا پاکزادہ اس کو نامعلوم افراد نے جو ہے اغوا کیا ہے اور اسی ایک مہینے میں جو ہے رواں مہینے میں یہ تیسرا واقعہ صحیح ده زه ډېر به نه اوږدوو سره دغه ګلخانان او دا بېناموسان اوس د افغانانو په منځ کې نفاق اچول غواړي هزاره او تاجک او کته او پورته بېناموسانو د تاسې ښځې د تا حسن خانه د تا خپله ښځه به زه په دې مطمئنه یم چې دا اوس د پنجابي په غېږ کې پرته وي ته په افغانستان کې چېرته خبرې کوې خدای لا بله اندرابي ادعا کوي چې مرستې تورخم پولې ته رسولي افغان حکومت زموږ ورته اړتیا نشته مرستې دې په پاکستان کې په بېوزلو وویشل دا شرم درته بس ده ټول لعنت دي په تاسې بېناموسانو لار در باندې ورکه سوې ده 4.5 میلیارده ډالر پاکستان تاوان کړی ده په دا څو ورځو کې چې دا دروازې پې بندې سوي دي باقي مو په لوی الله سپارم د خدای په امان